په افغاني بولۍ کې 7,000 کیله چا وپلورله او چا وپیرله. ښاغلی نوروز وایي د یاد پروګرام له لارې د 90,000 پونډو په راغونډولو توانېدلی دي. یو افغان سوداګر د لندن بولۍ کې یوه کیله په 10,000 پونډه یعنې شاوخوا 7,000 وپیرله. دا نمایشي بولۍ د لندن لویدیځ یعنې سوتهال سیمه کې یوه خیریه بنسټ له افغانستان سره د نغدي مرستو راغونډولو په موخه کړې ده. د قمر بنسټ مسؤل رحمت الله نوروز د یادې کیلې لومړنی پیرودونکی د احمد په نوم یاد کړی چې وایي له کلونو راهیسې بریتانیا کې د ګاډو او کورونو پر سوداګرۍ بوخت دی. ښاغلی نوروز د بی بی سی له خلیل نوري سره خبرو کې وویل په پام کې ده ښاغلی احمد چې د تیلیفون له لارې د بولۍ له مراسمو سره وصل شوی و ژر له هغه سره وګوري او کیله ورته وسپاري. ښاغلی نوروز زیاتوي ګڼ خلک مراسمو ته حاضر شوي وو چې دا کیله په 10,000 پونډو وپیري. تر 100,000 پونډو یوازې 2 کسان پاتې وو. دا یوه معمولي کیله ده چې لا هم له پلورونکي سره ده. ښاغلی نوروز وایي هدف د کیلې خرڅول نه و بلکې له افغانستان سره مرسته هدف و، خو پوهیږو چې افغانان احساساتي دي. ومو غوښتل چې له دې کاره په ګټه اخیستو یوه کیله په دې قیمت وپلورو او پیسې افغانستان ته ولاړې شي. دا مراسم په بریتانیا کې د افغانانو د پیوستون په موخه د قمر بنسټ له لارې ترسره شول. ښاغلی نوروز وایي د یاد پروګرام له لارې د 90,000 پونډو په راغونډولو توانېدلی دي. په پام کې ده چې د یادې پیرل شوې کیلې له پیسو په افغانستان کې یتیمو ماشومانو ته کور جوړ شي. قمر خیریه بنسټ په افغانستان، بریتانیا او هالند کې فعالیت لري. درنو لیدونکو د نورو تازه او دقیق خبرونو او معلوماتو لپاره چینل سبسکرایب کړئ.